د اسلامي امارت رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي بلخ کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل ګاونډي هیوادونه په جبر د افغان کډوالو رایستلو برخه کې د کډوالو اصولو ته درناوی نه کوي. ښاغلي حنفي له پاکستان څخه په جبر د افغان کډوالو رایستلو روانې لړۍ ته په اشارې وایي ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو رایستلو پروسه کې ټول بشري اسلامي او ګاونډیتوب اصول تر پښو لاندې کوي او هلته میشت افغانان د قانوني اسنادو په لرلو سره افغانستان ته پر بیرته ستنېدو مجبوروي. متاسفانه کشورهای همسایه برخلاف همه موازین اصول همسایه داری، اصول اسلامی و پرنسیپ های بین المللی به شکل زور و ظلم اونها را وادار به اخراج کردند، با وجودی که اکثرا اسناد قانونی را به دست دارند. بعض پراپرتی و جایدادهای از اونها به شکل غیر قانونی در اونجا یا غصب می شود یا از دستشان می رود. مولوي عبدالسلام حنفي په ننګرهار، کندهار او نیمروز ولایتونو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د راتلونکو افغان کډوالو سره د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو موسساتو مرستې وستایلې او د کډوالو سره یې په کور دننه د سرپناه او کارموندنې برخه کې د نړیوالو بنسټونو مرستې اړینې وبللې. نوموړي همداراز پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو سره روان ناسم وضعیت وڅاري او هغوی چې د کډوالو حقوق ته درناوی نه کوي مجبور کړي ترڅو د کډوالۍ حقوق خوندي شي. خواهش ما از سازمان های بین المللی OIC از اونها می است که اونها باید مسئولیت های خود امو مکلفیت های بین المللی خود ادا کنند. کسایی که حقوق مهاجرین را زیر پا می کنند باید اونها صدای خود بلند بکنند، کم در کم محکوم بکنند. باید مهاجرین افغانستان حقوق اسلامیشان، حقوق بین المللیشان، حقوق انسانیشان، حقوق همسایه‌داریشان باید محفوظ باشد. ورته مهال د کور او ښار جوړونې وزارت وزیر شیخ حمدالله نعماني بلخ ولایت کې کډوالو ته د ځمکو ویش لړۍ پیلولو په مراسمو کې وویل اسلامي امارت پوره چمتووالی لري چې راستنېدونکو کډوالو ته د دایمي سرپناه او کار زمینه برابره کړي. د ښاغلي نعماني په خبره ټول هیواد کې هغو کورنیو ته چې سرپناه نه لري یوه نومره ځمکه ورکوي چې دغه لړۍ ځینو ولایتونو کې پیل شوې هم ده. نو دلته موږ په مزار شریف کې دغه یو شهرک چې تقریبا 3000 جریبه مځکه ده، دغه 3000 جریبه مځکه کې موږ 3150 نمرې جای کړي دي. دا نوره مځکه چې کومه زیاتېږي دغه ټول عامون منفعه خدماتو ته ده. دلته کلینیکونه پکې جوړیږي، دلته مدارس پکې جوړیږي، دلته مکاتب پکې جوړیږي، دلته کشاده جادې او سرکونه پکې جوړیږي، دلته د اوبو غم پکې خور کیږي، دلته مثلا مکتبونه شته، مساجد پکې په نظر کې نیول شوي دي. یعنی هغه چې د انسان ضرورت ته او اړتیا یې ده هغه ټول شیان دلته پکې په نظر کې نیول شوي دي. په همدې حال کې د بلخ ولایت ځایي چارواکي دغه ولایت کې کډوالو ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او په خبرو کې کډوالو سره د مرستو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. په ګاونډي هیوادونو کې زموږ تاسو هیوادوال اوسېږي، پر دوی مو غږ دی چې واده یې کمه تېروئ، راسئ خپل کور ته، عزت مو خپل کور کې دی. بیا تاسو ته ځای معلوم دی په هر سرحد کې، پر هر بارډر باندې، پر هر دروازه باندې ته زمینه برابره ده، بیا مټران برابر دي، بیا راځي په کمپونو کې، بیا راځي دغه ځای پرې تاسو ته په هر ولایت کې، بیا بالخصوص په بلخ ولایت کې د تاسو ته ځای معلوم دی، کار معلوم دی، هیڅ مشکل نشته. نو راسئ نور دغه کارو ته د ملک دغه ته مه ګورئ چې کوم ګاونډیان دغه کوي چې بیا یې په زوره باسي، خپل کور ته راسئ. له بل لوري بلخ ولایت ته ځینې تازه راستنه شوي کډوال د ځمکو ویش لړۍ له پیلولو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دغو ځمکو په ورکړې سره به ورته د دایمي اوسېدو زمینه برابره شي. ډېر خوشحاله دونه خوشحاله وي چې بیخي نو ډېر اعلی دي. ټول مسلمانان هم چې مسلمان دی په خارج کې شروع کې خپل وطن ته راسي د خیره سره ښه ځای دی، د خیره سره شارک جوړیږي. تقریبا د 14 میاشتې کېږي پروسه کال ژمي کې پاکستان راغلو او دلته دشت شور کې اوسېږو، 25مه کوڅه کې کرایه کې اوسېږو. دا یو نیم کال کېږي چې موږ په کرایه کې اوسېږو. مشکلات خو ډېر دي. مشکلاتونه دا دي چې خلک ټول ضعیفه دي، اقتصاد ضعیفه دی، د اوسه کورونه جوړ شي، د اوسه مرسته وشي او کاروبار کمای دی. نو
د معلوماتو له مخې د روان 1404 لمریز کال له پیل څخه تر دې مهاله بلخ ولایت ته له ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 1000 کورنۍ راغلي چې ځایي چارواکو ورسره بېلابېلو برخو کې مرستې کړي. امان الله عادل، حریت راډیو، مزار شریف.